अस्सलाम वालेकुम नन क्लास नंबर 4 دی په کلاس نمبر 4 کې موږ زده کوو چې د هیلپینګ ورب په بدلیدو سره څنګه د یو سنټنس مینینګ بدلیدلی شي چې موږ چېرته په یو سنټنس کې یا په یو جمله کې هیلپینګ ورب چینج کړو د هغې په جملې باندې څه اثر وي. نن موږ په دې ویډیو کې صرف دا زده کوو او انشاءالله چې دا پارت وشي چې دا سټیپ وشي ستاسو بیسک نالج به غالبا 80% کمپلیټ شي. په دې پسې یو بل کلاس راځي نو تاسو بیسک نالج پوره شي او د هغې نه بعد به موږ تاسو ته بیا نور هغه کلاسونه شروع کوو. تاسو ته چې موږ په سټارټ کې هم ویلي وو چې دا به هغه کلاسونه وي چې د دې هر یو د کلاس به څلور حصې 4 یا 3 حصې وي او هر یو حصه به تاسو څه کوئ دا به په یو حصه به سهار وګورئ، بله به غرمه وګورئ، بله به ماښام وګورئ. صحیح شو؟ یا ټوله په یو ځل هم کتلی شئ. خو دغه چې کوم دي دغه امپورټنټ پارټس دي د هر یو ویډیو به خپل پارټس دي. په نوې ویډیو کې تاسو ته موږ زده کوو هیلپینګ ورب چې د هیلپینګ ورب په بدلیدو سره څنګه د یو سنټنس مینینګ بدلیدلی شي. تاسو ته په دې سکرین ما کوم وښودل دا ما سره ټول هیلپینګ ورب دي. صحیح شو؟ دا تاسو ته ګورئ کین دی او شل هیو دی ویل هیو دی دا ټول ما سره هیلپینګ ورب دي. اوس راځو موږ په کله په جمله کې شل هیو استعمالو د دې به بیل مطلبي چې کله پکې موږ ویل هیو استعمال کو دی بیا بیل مطلبي د واس چې پکې استعمال کو بدل مطلب بي ورب دا ټول مختلف قسمه مین ورب دي هیلپینګ ورب دي د ورب قسمونه دي. دا موږ په جمله کې استعمالو او د جملې چې کوم دغه د کوم ټرانسلیشن دی هغه به چینج کیږي. اگزامپل نمبر 1 ما سره دی چې طلحه کین سپیک انګلیش. د دې مطلب داسې دی د کین دا کین مطلب دا ما سره څه دی دا ما سره ورب دی. وایي طلحه انګلیش ویلی شي، طلحه انګلیش ویلی شي، طلحه کین سپیک انګلیش. لکه څه شو طلحه کین سپیک انګلیش، طلحه انګلیش ویلی شي. څه شو دا ما چا یو خبره وکړه فار ایگزامپل داسې وایم چې ما چې وویل طلحه کین سپیک انګلیش، طلحه انګلیش ویلی شي. او بل زه داسې ویم چې د کین په ځای د کین سیکنډ پام استعمال کړم دا فرسټ سیکنډ تھرډ پام دې باندې انشاءالله تاسو له موږ ویډیو جوړو. دا طلحه کوډ سپیک انګلیش چې زه کله داسې ویم د کین په ځای کوډ استعمال کړم نو دې بیا مطلب صحیح. نو ګوره چې کله کین ما وویل د دې دا مطلب شو چې طلحه انګلیش ویلی شي. اوس وخت کې طلحه انګلیش ویلی شي خو چې کله کوډ رالی نو دې به دا بیا مطلب وي چې طلحه انگلش ویلی شو، طلحہ انگلش بول سکتا تھا. صحیح شو؟ پوه شوئ طلحہ انگلش ویلی شو د کوډ به دا مطلبي او د کین به دا مطلبي چې طلحه اوس انګلیش ویلی شي. د موجوده خبره کوو چې طلحه اوس انګلیش ویلی شي. اگزامپل نمبر 2 ته راشئ. I was reading a book. صحیح شو؟ زه چې کوم دی تاسو دلته ګورئ دا واز چې کوم دی دا ما سره تېره شوې زمانه ظاهروي. نو I was reading a book. صحیح شو؟ ما یو کتاب ویلو. صحیح شو؟ ما یو کتاب پړاوو. I was reading a book تېره شوې زمانې خبره ده پاسټ کنټینیوس ټینس دی. خو که ذکر چېرته وویم د رواز په ځای ام زه استعمال کړم I am reading a book نو دې به داسې مطلب شي چې زه موجوده وخت کې لګی یم او دا کتاب پړاوم. وختي خو ما دا خبره وکړه په فرسټ سنټنس کې چې دا کتاب ما پړاو خو په مخکې وخت کې په تېره شوې زمانه کې او چې کله ما ام استعمال کړو نو دې دا مطلب شو چې دا کتاب پړاوم خو په کله په اوس موجوده اوس لګی یم I am reading a book زه اوس لګی یم کتاب ویم پړاوم. صحیح شو؟ خو که زه چېرته داسې ویم د ام په ځای اوس شل بي ویم I shall be reading a book چې زه به یو کتاب پړاوم د دې شل بي به دا مطلب شي چې زه به په روان وخت کې د کتاب پړاوم. د واز به دا مطلب شي چې ما په تېر شوې زمانه کې دا کتاب ما پړاو. د ام به دا مطلب شي چې زه اوس ناست یم دا کتاب پړاوم. نو تاسو دلته ګورئ د یو ورب د وجې د ټینس معنا څونه بدله شوه د یو سنټنس معنا څونه بدله شوه. اگزامپل نمبر 3 چې کوم دی it had rained. صحیح شو؟ باران شوی و. it had rained باران شوی و. صحیح شو؟ هیډ دلته د هیډ ته ګورئ که د هیډ په ځای د هیز ولګوم ښه دي نو د دې بیا دا مطلب شي چې د هیډ په ځای هیز ولګوم باران شوی دی. ښه دي بارش हो चुका है چې باران شوی دی. او کله چې ویم it will have rained باران به شوی لکه په درېیمه جمله کې زه ووایم
چې ته کله راځې که نه نو باران به شوی وي. په دویمې جملې دا مطلب شو. او هیز رین باران وشو لکه اوس موجوده او خبره کوم چې اوس دا کار وشو دا باران کار ختم شو. اټ هیز رین باران وشو او اټ هیډ رین باران شوی وو. تیرو باران شوی وو. اگزامپل نمبر 4 ته راشئ. اگزامپل نمبر 4 The cat were sleeping. نیشو The cats پیشوګانی sleeping هو. ګوره وای په دې جمله کې د دې دا مطلب شو چې پیشوګانې چې کوم وي هغوی اوده کېدي. پوه شو هغوی اوده کېدي. د کیټ اوده کېدي په تېره شوې زمانې کې خبر ده. او د کیټ آر سلیپینګ پیشوګانې اوده کېږي. د کیټ ور سلیپینګ مطلب دا شو چې دا پیشوګانې اوده کېږي او په تېره شوې زمانه کې اوده کېږي. او چې زه کله آر استعمال کړم نو پیشوګانې لومبی ور اوده کېدلې آر اوده کېږي او د کیټ ویل بي سلیپینګ د دې بیا مطلب شي چې پیشوګانې به اوده کېږي. لومبی ګوره لومبی تاسو اوده کېږي اوده کېدو د دې ته غوږ کېدئ. ور سلیپینګ اوده کېدي اوده کېدي او آر سلیپینګ اوده کېږي. ویل بي سلیپینګ اوده کېږي به. د ور سلیپینګ مطلب شو په تېره شوې زمانه کې به د پیشوګانې کم وي که نه د اوده کېدي. صحیح شو. او آر سلیپینګ اوده کېږي. صحیح شو. او ویل بي سلیپینګ هغه اوده کېږي په روانه وخت کې به اوده کېږي. صحیح شو. اگزامپل نمبر 5 ته راشئ. امیر گو ټو لاهور. امیر چې کوم دی هغه لاهور ته لاړی. امیر وینټ ټو لاهور. امیر چې کوم دی هغه لاهور ته لاړی. امیر گو ټو لاهور امیر لاهور ته ځي. امیر وینټ ټو لاهور امیر لاهور ته لاړی. د گو مطلب دا و چې ځي او د وینټ مطلب دا دی چې هغه لاهور ته لاړی. او زه داسې ویم امیر هیز گان ټو لاهور امیر د دې به بیا داسې مطلب شي چې امیر لاهور ته تللی دی. د گو مطلب ځي د وینټ مطلب لاړی د گان مطلب تللی دی. صحیح شو. اوس اگزامپل نمبر 6 ته راشئ. تهمینه واش دی کلاتس. تهمینه چې کوم ده هغه کپړې اینځي. واش فرسٹ پارم دی واشډ سیکنډ پارم دی واشډ تھرڈ پارم دی. اوس ما کم پارم استعمال کو فرسٹ پارم مې استعمال کو د ای ایس اضافه مې ورسره وکړه. نو چې د ای ایس اضافه مې ورسره وکړه ما سره پریزنټ انډیپینډنټ ټینس جوړ شو. دا ټینسونو باره کې به انشاءالله زموږ لانګ ویډیو راځي. نو اوس واش دی کلاس اوس تهمینه لګیا ده دا کپړې اینځي. او که زه داسې ویم تهمینه واشډ WASHED دغه ته غور وکړئ دی د ورک فارمز ته دی شرټس دی کلاتس. تهمینه چې کوم دی هغې کپړې ووینځلې. تهمینه ویل واش دی کلاس تهمینه به پر روان وخت کې چې ویل پکې رالی د روان وخت کې به تهمینه چې کوم دی دا به جامې اینځي جامې به اینځي. اگزامپل نمبر 7 Ali calls me. Ali ما ته کال وکړو. صحیح شو. کال وکړو. Ali called me. Ali ما ته کال کړی و. Ali will call me. Ali ما ته کال کوي. صحیح شو. اگزامپل نمبر 8 He writes a letter. اوس تاسو دلته ګورئ چې دا رایټس نه دی WRITES دا چې کوم دی دا فرسټ پام دی. نو دې نه موږ دا مطلب ولو چې کله په یو جمله کې فرسټ پام راشي د دې به دا مطلب وي چې دا کار اوس شروع دی هغه یو خط لیکي. او چې بیا د دویم کې ویم چې هی روټ ا لیټر نو اوس سیکنډ پام رالی چې کله په یو جمله کې سیکنډ پام د یو ورب راشي د دې نه به تاسو دا مطلب رهي چې دا کار چې کوم دی دا شوی دی. هی روټ لیټر هغه یو خط ولیکو. او هی هیز ریټن ا لیټر هغه یو خط لیکلی دی. پوه شو هغه یو خط لیکلی دی. اگزامپل نمبر 9 We eat bananas. من کیلې خورو. ایټ فرسٹ پام دی من ایټ بنانا من کیلو خروس لګیا یو. سیکنډ پام وی ایټ بناناز من کیلې وخوړلې. سیکنډ پام د ایټ دا مطلب شو. خو که اوس دا تھرډ پام استعمال کم صحیح شو. وی هیډ ایټن بناناز نو دې بیا دا مطلب وي چې من کیلې خوړلې دي په تېر شوي وخت کې من کیلې خوړلې دي د دې بیا دا مطلب وي. صحیح شو. د ایټ په دا مطلب من کیلې خورو. ایټ خوړلې ایټن خوړلې دي. اگزامپل نمبر 9
Example number 10. I am angry. زه غوسه یم. صحیح شو. I am angry. زه غوسه یم. اوس وخت کې I was angry. زه غوسه ومه. په تیر شوي وخت کې I will be angry. زه به غوسه یم. په را روان وخت کې به زه غوسه یم. am مطلب اوس وخت. صحیح شو. او چې دا کله دغه شي واشي نو دا بیا تیر شوی وخت دی. او چې ویل بي شي را روان وخت I was angry. اوس تیر شوی وخت. زه په تیر شوي وخت کې یادوم چې زه غوسه وم. او کو I will be angry شي دا بیا داسې شي چې زه په را روان وخت کې غوسه یم. صحیح شو. دا will be او دا دا تاسو ته موږ د ویډیو په اینډ کې ښایو. Example number 11. اوس I had taken 2 cups of tea. ما دوه پیالې چای څښلی وو په تیر شوي وخت کې. او چې اوس I have taken 2 cups of tea. دې به دا مطلب شي چې ما دوه پیالې چای څښلی دی. د have به دا مطلب شي. او چې کله زه ویم I will have taken 2 cups of tea نو دې به دا مطلب شي چې ما په روان وخت کې دوه پیالې چای څښلی وي. چې ته راځې نو ما به دوه پیالې چای څښلی وي. اوس موږ راځو موږ تاسو ته ښایو چې څنګه په یو سنټنس کې د از ام آر په بدلیدو سره چې کله از راشي ام راشي یا آر راشي نو دې نه موږ څه مطلب ولو چې دا ما سره چې دا کوم سنټنس دی دا کومې زمانې سره تعلق ساتي. چې کله پکې از ام آر راشي د دې به دا مطلب وي چې دا سنټنس د موجوده زمانې سره تعلق ساتي. لکه دا کار شروع دی په موجوده وخت کې د اس ام آر به دا مطلب وي. خو چې کله پکې د دې پسې هیډ واز ور راشي بیا به د دې جملې دا مطلب وي چې دا کار د تیر شوي زمانې سره تعلق ساتي. او چې کله پکې د هیډ واز ور په دې پکې یا پکې ویل هاف راشي یا پکې شل راشي یا ویل او شل چې پکې راشي د دې بیا دا مطلب وي چې دا کار پر روان وخت کېږي. اوس لا په حال شوی هم نه په تیر شوي زمانه کې هم نه شوی خو پر روان وخت کې به دا کار کېږي. دا د هیلپینګ ور په بدلیدو سره د سنټنس مینینګ چینج کېدل. اس ام آر موجوده وخت هیډ واز ور تیر شوی وخت او ویل او شل را روان وخت. صحیح شو. دا تاسو ته موږ وښودل هیلپینګ ور په بدلیدو سره څنګه د یو معنی د یو سنټنس معنا او مطلب بدلیدلی شي. دا تاسو ته موږ وښودل. انشاءالله تعالی زموږ ډیر کورس برابر شو د کوم فرست پارت چې کوم د دې کورس دې به انشاءالله تعالی یو کلاس موږ بل جوړو او د هغې نه بعد بیا موږ تاسو ته هغه کلاسونه شروع کوو په کوم کلاس چې هغه پارټونو باندې مشتملي. کو چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي نو چینل ته سبسکرایب کړئ. په دې چینل باندې موږ ټول د امازون کورس هم شیر کوو او د هغې سره سره د انګلیش کورس هم شیر کوو. حالا نو که چېرته تاسو هم امازون کول غواړئ یا انګلیش زده کول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. او تاسو ته په هر یو کلاس کې دا وایو چې په دې کورس کې به تاسو چې کله کلاس وګورئ نو د کلاس د کتو نه بعد به دا ټول چې موږ د څه په کلاس کې وښودل دا به ټول ځان سره ولیکئ د انګلیش لینګویج چې کومه خپله کاپي ده او ځان څه به دا په دوه ځله په زوره ووایئ. را روانه ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.